په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي له لوري ماشومانو ته د سوداګرۍ د ورزده کولو د توکو د پیر او پلور په هکله یو ورځنی نندارتون جوړ شوی و. د دغه ښوونځي مسؤلین وایي چې ماشومان باید له ماشومتوب څخه د ژوند په ټولو مسایلو باندې پوهه او زده کړه ورکړل شي. د دوی په خبره چې لسګونه ماشومانو ته د بېلابېلو توکو د پیر او پلور لپاره په دغه ښوونځي کې یو ورځنی نندارتون جوړ کړی او د دوی له لوري د راوړل شویو توکو پیر او پلور خپله د ماشومانو له لوري ترسره شو. زموږ خو یو هدف دا دی چې دغه زده کوونکي د نندارتونونو په اړه وپوهیږي او دلته په راتګ سره بلد سي چې څنګه وکولای سي سوداګري وکړي او دغه راز په دې باندې پوه سي چې خپله یو کار ترسره کړي او په خپلو موټو باندې یو څه پیدا کړي. بله موخه مو د دې نندارتون له ترسره کېدو څخه دا ده چې دوی په دې باندې پوه او بلد سي چې څنګه یو څه وپلوري او له هغه څخه عاید ترلاسه کړي او په خپل ځان باندې بسیا سي. د دغه نندارتون ګډون کوونکي ماشومان وایي چې دلته یې ډېر څه زده کړي او تر ډېرې کچې پورې د توکو په پیرلو او پلور باندې بلد شول. زه راغلی یم چې یو پروګرام لرو چې تجارت یې زده کړو. زه د دې تجارت ته مینه لرم. ما جرابونه مې خرڅ مې کړه او پوښونه د قرآن کریم مې خرڅ کړ. زه ډېر خوشحاله یم چې ټول صنفیان مې راغلي دي، شیان مې واغوستل. ما راوړي وو پکوړې مې راوړې وې، فریني مې راوړې وه، همدا مې شیان راوړي او ما خریداري مې وکړه. ما تجارت امروز یاد کړ. نن موږ په دغه نندارتون کې د سوداګرۍ کولو چل زده کړ او دا موږ ته راوښودل سول چې څه ډول توکي وپلورو او څه ډول یې وپیرو. دغه راز بل مو دا زده کړل چې له مشتریانو سره په څه ډول خبرې وکړو او هغوی د توکو اخیستلو ته څنګه راضي کړو. یاد مې کړل چې کاروبار دغسې کېږي، کاروبار کېږي او باید موږ دغسې کاروبار وکړو، ګټه ترې واخلو. دومره غواړم چې د کاروبار چل زده کړم، نور مې زده دی. د ماشومانو کورنۍ هم وایي چې د دغه ډول نندارتونونو ترسره کول یې د اولادونو لپاره ډیر مهم دي او د دې پروګرامونو له لارې زده کوونکي ماشومان کولی شي چې په ژوند کې ښې پریکړې وکړي او دغه راز خپل مسؤلیتونه وپیژني. البته این موضوعات و این د دغه ډول نندارتونونو ترسره کول زموږ د اولادونو د ښې روزنې او ښه پالنې په برخه کې یو نوښت دی چې له نیکه مرغه دغه ښوونځي ترسره کړی دی. په دې سره د دوی په ځان باور زیاتیږي او تر ټولو ښه یې دا ده چې په سوداګرۍ کولو باندې بلد کیږي او په ځان باندې بسیا کیږي. د پهلوی درس د زده کړو ترڅنګ د دغه ډول پروګرامونو ترسره کولو سره زموږ اولادونه په دې پوهیږي چې څه ډول کار ترسره کړو او په بازار کې کار او پانګونه څه ډول ترسره کړو. تاسو خپله ولیدل چې دغه ډول کار ترسره کول د نویسا ښوونځي له لوري یو نوښت و او دی په دې سره زموږ اولادونه د ټولنې له ټولو کړو وړو سره بلدیږي او دغه راز په سوداګري او تجارت هم دوی پوهیږي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ماشومانو ته د دغه ډول هڅونکو پروګرامونو ترسره کېدل کمرنګه دي، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر ښوونځیو او بنسټونو له لوري څه ناڅه دې برخې ته پاملرنه زیاته شوې ده. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.